د 19 کلنو په نړیوالو جامونو کې د افغان 19 کلنې لوبډلې مخینه. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې اووه ځله د 19 کلنو نړیوال جام ته لار پیدا کړې او له بېلابېلو لوبډلو سره لوبېدلې. افغان 19 کلنې لوبډلې د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې غوروي پړاو کې ایرلنډ ته له ماتې ورکولو وروسته د 2010 کال د 19 کلنو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د دویم ځل لپاره د 2012 کال د 19 کلنو نړیوال جام کې او د دریم ځل لپاره په 2014 کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 19 کلنو په نړیوال جام کې ولوبېده او د لوبډلو په نوملړ کې اووم ځای خپل کړ. د افغانستان 19 کلنه لوبډله ورو ورو د کرکټ په یوې مخکښې لوبډلې بدله شوه او د کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د 2018 او 2013 کلونو د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام ته هم لار ومونده. د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې سفر دومره بریالی و چې د 2022 کال د 19 کلنو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته هم لار پیدا کړه، خو د انګلند لخوا د ماتې په خوړلو سره په همدې پړاو کې سفر پای ته ورسید. په همدې حال کې د افغانستان 19 کلنو لوبډله د 2024 کال د 19 کلنو راتلونکي نړیوال جام کې په ډي ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره ده. په ټوله کې د 19 کلنو نړیوالو جامونو موخه د هر هیواد د ملي لوبډلې لپاره د وړ او مستعدو لوبغاړو پیدا کول او په ملي لوبډلو کې ځای ورکول دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي لوبډلې 80 سلنه هغه لوبغاړي تشکیلوي چې د 19 کلنو په ملي او نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو او له دې لارې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې وه.